یاره هم د پلار اړه تا چولې ده چې زوی یې چا بوتلی دی او لاس سپی ته کټ کړي دي. یحیی وایي کور ته راشه موږ ټول درپسې خفه یو. که هر چېرته یې نو خپل کور ته راشه، تا ته هېڅوک څه نه شي ویلی، نه ته زه یم نه ته ورونه شي ویلی، او خپل کور ته راځه. دا څومره چې ضرور نشته او سکول ته ځې نو هلته خو طبیعت ډېر خفه وي که نه؟ اوس ته په ژړا شم مس راته وویلې نه ته ورته څه یې مس دی؟ تاج زرینه دا ستاسو کور دی؟ او جی دا مې. ښه. قدرمنو لوړ دیر شکولی کلی دی. تاج زرین ولاړ دی د خپلې کاکۍ سره د ده زوی روغتۍ یحیی تقریبا میاشتې ورنږدې ده. پلار سره همدغه وسوسې دي چې تلې یحیی دې کور ته راشي. سره داسې چې کوم معلومات موږ وکړو نو داجی وي چې دی مخکې هم 2-3 ځله وتې خو شپه 2-3 کې واپس راشي، خو دا ځلې قصه ډېره اوږده شوه. قدرمنو پلار پریشانه دی، یحیی تللی دی. بل پکې داسې هم یو اندېښنه یو خبر چلېدلی دی چې د هغې دا یو خوف او یاره هم د پلار اړه تا چولې ده چې زوی یې چا بوتلی دی او لاس سپی ته کټ کړي دي. تاج زرینه څومره بچیان دي؟ ماشاءالله 22 دي. دا 22 دا د څو میندو دي؟ دا د 3 میندو دي. دا یحیی پکې دا 5 نمبر راځي په زامنو کې. 22 بچي او یو ورک ته دی باغ یو پسیم لیونی ګرځوم داسې ده. او جی بالکل. یحیی ولې لاړه؟ سر ما ته پته نه وه خو مخ ته ورکړه؟ نه زه په پېښور کې ما او بیا زما ترور پاچهي وه کله چې زه هغې له رالم بیا 2 شپې وشوې ما کور کې تپوس کړم یحیی څه شو ټرالۍ هم نشته هغه هم نشته دا ماشومان غلي شول بیا ما ته وویله چې هغه خو دا نن 2مه ورځ ده چې په کور کې نشته دی نو دغه ورځ زمونږ بیا چې ما معلومات وکړو زمونږ یو ګاونډي دی بختور زوی دی دا دی او هغه دی ویلي چې موږ ځو د کرکټ اکاډمۍ د پېښور ته اول ته داخله کوو واړه دي ذهنونه یې کار نه کوي ماشومان دي سر بیا هغه چې تلي پېښور ته نو هغه زمونږ ګاونډي ته بیرته واپس راغلی دا د پاجکي مډه کې وایي رانه پاتې شو هلته رانه ورک شو تر اوسه پورې زه په ټلیفون په انتظار یم د هغه په راتګ په انتظار یم چې دا به نن راشي سبا به راشي لکه تر اوسه پورې ما ته د هغه څه هېڅ په نظر رانله زه پسې ډېر وګرځېدم ډېر معلومات مې هم وکړل خو بیا داسې یوه هم خوره شوې چې هغه نه چا لاس پکټ کړي دي نو خامخا بچی خو یې نه پیدا وي که ډېرې مې د چا په خاورو نه پیرزو کېږي او سره موږ ډېر مایوس یو خفه یو ستا ویډیوګانې ما ډېرې کتلې ما ډېر په کوشش باندې ستا پیغام ورکړی چې دا زما خواته راشي او زه ستا یو جهان شکریه ادا کوم چې په دې غریبۍ کې او په دې لنډ تنګ وخت کې ته موږ راغلې په دې غم او درد کې راسره شریک شوې زه ستا ډېره شکریه او مننه کوم. تاج زرینه ډېره ډېره مهرباني دا هېڅ خبره نشته دا چم زموږ دی د دې بچیان زموږ دي او دا درد موږ خپل ګڼو دا وخت ستا دا خپرونه هم چلي تاج زرینه خپل بچي ته وایي راشه کور ته یحیی خان کار چېرته یې خپل کور ته راشه خویندې دې څخه خفه دي میندې هم درپسې خفه دي او هغه معذور او یو ورور دی هغه درپسې ډېر خفه دی ټول درپسې خفه دي خپل کور ته راشه که هر چېرته یې نو خپل کور ته راشه تا ته هېڅوک څه نه شي ویلی نه ته زه یم نه ته ورونه شي ویلی او خپل کور ته راځه. وایه کاکې د قشان یحیی ورک شوی دی پښتون سکول ته نه یې تللی زویه؟ نه یم تللی ولې؟
زما دادا ویلي مثلا وایي چې دغه ورکړه یحیی ستانه کشر دی او زما نه کشر تا سره مینه کوي او کوي هسې راسره لکه ملګري نو ولې لاړو د قیلک بوتلو نو ته یې راشه زویله زه پسې خفه یم ټولې خبرې ورته وکړو ښه سختې خبرې ورته وکړه یحیی وایي کور ته راشه موږ ټول درپسې خفه یو وایه بچی ته یې راشه کور ته شابه کور ته وایي راشه بس دی که نه ډېر وخت یې سر یا خپل کور ته راشه واړه داسې ټول خفه دي میندې هم دې خفه دي ورونه دې هم خفه دي خپل کور ته راشه ته خواري مزدوري کې څه کوې بس چې غریبي کوو اوس خو منشتر دغسې ګنمین یم په خپله باندې او ته چا سره ګنمې او ګنمین د چا سره سنګین ګرځئ د دې چم یو مخوري سره به ټوپک ګرځئ قدرمنو دا د لاسو خپو مزدوري ده که ټوپک وګرځئ نو دا 2 پیسې به د میاشتې ترلاسه شي او د کورنۍ ډېره غټه ده د 2-3 ودونه کړي دي او 2 شپورې د بچي دي او قدرمنو دا ساتل دا ډېر ګران کار دی تاسو چې کوم وروڼه خویندې ټول هم په یو کور کې او ټول یو کور کې او دا ګټلو واره صرف دغه یو داجي دي دا مې دی وروڼه دې هم کار کوي نو څنګه کار مار کېږي کچن روټۍ خوراک ساک پوره کېږي ها پوره کېږي ولې نه دا یخیا ولې ځي دا چې د قشان وایي دسته ځي د کورن ولې د کور ځي څه خبرې یم د قش زما پلار هېڅوک متسنګ څه به خپلی ځي ته ورته وایې نه یخیا چې ته کور ته بهر لاړ شي بیا داجي خفوي مور به پسې خفوي هغه ځي زما پلار یې راولي چې موږ ته ته وګله کوره ځي زما په کور کې زړه تنګېږي د قشان وایي اوس دا ځله ډېر ورځې تېرې کړې او دا ځله ډېر نو ستا نه د خیال زوی چې را بشي ولې نه زموږ راوشو ژوندو په لار تلې ولې نه راشي یادېږي دي ولې مې نه ډېرو دا خبره ته یخیا ته وکړه که زما خوا ډېر یادېږي ورور مې دی دا شان رونه خویندې هم ټولې یادوي ټول زما د بچو په خپل منځ کې ډېرې مینې دي د ښځو مې په خپل منځ کې ټولې جوړې دي او دا ټول میرني بچو ټول د یو بل سره نه نشي پېژندلی چې د بلې مور بچي دي او ښه د غریبي ژوند تېرېږي سر یخیا زویه او که یخیا چا سره ناست وي نو هغې ته هم دا ګزارش دی چې د لوړ دیر شکولۍ اوسېدونکي تاج زرین د خپل بچي انتظار کوي یخیا که چا ځان سره کینولي ورسره ناست دي او یا د خپرونه وګوري نو هغې دې د خپرونې کتو سره هغه نمبر رابطه وکړي چې کوم نمبر تاسو دا وخت په سکرین باندې ښکاري قدرمنو دا کورکي جزا اکثر په دې دا خبره کوم د دې مات دیوالونو ته مه ګورئ په دې کې د ښکلي رشتې او د ښکلي بچیان زموږ اساسي دي دا مات ګډ کورونه دا ځای په ځای جوړ شوي غوجلې او دا کچن په نوم باندې یوه توره پتیله چې ورته 2 دړې بلي قدرمنو دا خلک په دې هم خوشحاله دي خو دلته خفګان هغه بچي دی چې لاپته دی تاجرین خپل موبایل نمبر راته کېده 0346 93 95 191 یو ځل بیا وایه 0346 93 95 191 په دې واتساپ شته که نه ساده موبایل ساده موبایل ساتم واتساپ نه لرم صحیح ده د دې چې کوم د دې وړو چې کوم درې میندې دي هغه هم ټولې کینی سره د خپلې مور ټول یو ځای ځي او ټول په دې یو کور کې د یو کور کې اوسي او غریبۍ رزق د الله راکوي او موږ په خپل زندګي خوشحاله یو دا څنګه دی چې ډېر 3 میندې او ټول بچیان په یو کور کې نو وخت تېرېدی شي بالکل ولې چې د چا زړه تنګ نه وي نو دغه نه تنګېږي او لوڼه دې څومره دي نونه مې ماشاءالله 9-10 نونه مې دي او زامن د دې نه علاوه مطلب 10-12 بچي 10-12 زامن هم بچي نو هغې هم څه ګټې وټې کوي او سلسله روانې دغه شان دی سر یو مې زوی مې MD کوي او نورو 11 کړی لور مې 10-12 کې ښه بچو مې تعلیمونه په دې غریبۍ کې اوس هم پر مې نه غلاګانې کړي نه مې ډاکې کړي او نه مې خپل همت او مشقت مې کړی خپل بچي مې په دې وخت رارسولي دي او کاکې هم سبق وایي
او 7 کلاس کې ته سویم کلاس کې 7 کې 7 کې سکول ته ځې او زه خره ګور چټي موټي خونه کې باکې نه چټي نه کوم دا سوره شي ضرور نشته او سکول ته ځې نه ته طبيعت ډیر خفای کنه او ست بجاړه شم مصر ته ویل نه ته څه مست به خبره کې اړه حال وته نشته به دی ویلو کنه لا بشيخه جاړه مخز بیا مارال قدر منو دام لا بلا چې پکور کې دوج بچیان یو پکې روک وي نو سیوا بیا هم سیلاب وي او یو درد وي ته ترزرین کا کازوی یحیا روکته او تقریبا میاشت خبر رانځدې دا نمبر تاسو تخکاری د لور در شکولې اوسیدون کې ده زره دی کورکه ترالم او دا کاکې چې یقینا نن چټي سره کړه دا چې زموږ نصیبو چې دا اوخ کې دا درد موږ تاسو تکید دا خپل ګلاله او ګډاګه خپل روپ سي جاړي او یو داسې سنگین سړی چې دا ټوله د ټوله فیملی الله پاک یو سبب ګرځولې ده یو وسیله ګرځولې ده قدرمنو دا وخت سمره جړغونی او سونه کمزور ښکاری بچیان وی هم داسې اته زرینا استاد نمبر एकदम صحیح ده صحیح دی جی بس وکي پاک کا نه جی او یخیا ته بیا واپس راشه او زرت زر راشه ښا جی یا خپل کور ته راشه زرت زر راشه او که هر شرط یې نو خلک د پسیخپدي ټول کور په امید د پسیخپدي خپل پلوانو خو به خپل کور ته راشه را بشي ښا ټیک ده کنه پکې خو نه شاباس دا خبرونه مې سرترسي د دغه ټکو سره چې قدرمنو بچیان ډیر خواږوي او دغه بچی ته مې چې احیا کور تراشه داجی تسوي نه ډیر د پسې جاړي او کاکې د پسې سونه جاړي ټول کور ته پسې خپه دي زر کور تراشه بهر یخنی وي بهر تکلیف وي بهر ډیر خطرې وي زویا د چا پلاس ور نشي چې غظالم وي ادرمنو د خپل بچانو خیال ساتي د اعظم هر سهار سوي د خبرونه چو ګوره او په دغه نمونه تاسو ته احیا راخکار شي نو ضرور په دې ګلاس کې دا وته ویزویا واپس شه ستانشه ها کورته ها سړیلا چې پتا ډیر مایند